سوال خو تاسو ته عیب ده د طالبانو دفاع کوئ ځکه عیب ده درته چې دومره موږ ولاکه طالبانو رټلي یو لکه تاسې رټلي دفاع کړې ده تا هغه برګ جمپر ولې نه اغوندې در باندې نه وایست د طالبانو لاس ته د جمهوریت 10 سلنه وسله هم نه ده ورغلې. له 80 سلنه ډېره وسله له 80 سلنه څخه ډېره وسله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پټه ده. طالبان ورته لاسرسی نه لري. د نجونو ښځې په زده کړې په اسلام کې نشته، خو خپله یې په پاکستان کې لوڼه زده کړې کوي. دا خبره چې ما ته د افغانستان لپاره کوي د پاکستان لپاره یې نه کوي. هغه د ما غږ نه ده، هغه د چا غږ دی؟ هغه نه پوهېږم چې د چا ده. بس خو وروره ګله ته راځه په دې نورو موضوعاتو خبرې په اې آی باندې جوړ شوی دی. نه دا مهمه موضوع ده، پر دې راته وغږېږه. فرض که هغه غږ ستا نه دی، هغه غږ ستا نه دی، هغه غږ ستا نه دی مبین خان، هغه غږ ستا نه دی. یوازې په هغه غږ کې چې په کومه موضوع باندې بحث شوی دی په هغه بحث راته وغږېږه. هغه موضوع کې ویل کېږي چې هغه کتابونه چې تقي عثماني دوی لیکي موږ همدلته همدغه وایو، خو د تقي عثماني په خاوره کې چېرته چې دی میشت دی نجونې زده کړې کوي او تقي عثماني غږ نه کوي. خو زما په وطن کې چې د ده کتابونه مې لوستي دي زه غږ اوچتوم چې د نجونو زده کړې باید باندې وي. دلته دا توپیر څه کې دی؟ دا سړی څوک ده؟ دا تی پېژنې تقي عثماني؟ زه نه پېژنم. څوک ده تقي عثماني؟ نه پېژنې؟ نه، هغه دغسې غاښونه یې چې دي هغه تقي عثماني دغه دی. زه به یې لږ درته معرفي کړم. تقي عثماني هغه څوک دی چې د طالبانو د رهبرۍ اکثریت غړي د ده شاګردان دي. تقي عثماني هغه څوک دی چې دا اوس چې کله کابل ته راغلی او په کابل کې ورته پروتوکول ورکړل شو چې تقریبا 240 زرې موټر ورپسې روان ول. تقي عثماني هغه څوک دی چې د طالبانو اکثریت مشران له فضل الرحمن څخه ډېر ورته په احترام قایل دي. هغه کس تقي عثماني دی. اوس نور نو ستا خوښه چې تی پېژنې او که یې نه پېژنې، او که یې نه پېژنې بام ته درته وخېږم بیا یې پېژنې چې له بامه در غږ کړم؟ والله چې د پارې سر ته وخېږم نه یې پېژنم. ورور ښه دا راته ووایه په یو ټویټ کې دی، یو سپیس کې دی، نه ټویټ کې یو ټویټ کې دی ویلي وو چې 4 میاشتې وروسته زه بیا پر تاسې غږ وکړم چې نظام مو څه کړ. پاکستان مې یاد کړی و؟ نه، مشخص د افغانستان یاد کړی و. نه پاکستان مشخص د افغانستان یاد کړی و. مشخص وایه به چې چیغې مې درته وهلې چې دا کړنې مه کوئ، د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکئ، خلکو ته رجوع وکئ. نو تاسې نه کوله. 4 میاشتې وروسته به زه بیا پر تاسې غږ وکړم چې څه وشول. مسؤل به څوک وي او دا خبره دې م کړې ده پکې. کېدای شي هغه ورځ به ما ګولۍ نه وي خوړلې. یاره لونګین ته دې مو خدای هدایت د نیکۍ وکړي، تا ته یوه داسې بهانه په لاس درکړه چې په دې بهانه به ځان خلاصوي او د یوې جوړې مستحق خو دی لونګین یې. اوس خو یوه جوړه باید ورته وکړي، یا هغه ساعت چې چا تحفه کې درکړی و هغه باید لونګین ته ورکړي. لونګین نه خو د ما هر څه قربان دي، ځکه یو پښتون میلمه دوسته د ما عزت کړی، احترام یې کړی، او زه داسې یو څوک یم چې د چا احسان نه هېروم. لونګین خو دوه دي جنرال صاحب، په ډېرې بښنې سره لونګین دوه دي. یو لونګین دی چې پخوا لونګین اوس حیات الله سالار دی، یو لونګین دی چې په بله اصطلاح کاروي. د کوم لونګین نه ستا هر څه قربان؟ نه اوس زه که څه ووایم دلته خلک د ریکارډینګ کې ورکې ته تعقیب سره د ما سالار رور ده، سالار نه کوئ که نه. دا خبره دې راته مشخصه نه کړه. مجبوره کوې مې نو هغه یو لونګین نه خو هدف تاسو یاستئ که نه. دا خبره دې په خدای که سر وخوري، دا خبره دې په خدای که سر وخوري ورسره، خو دا خبره باید مشخصه کړي. وای مبین خان هغه یو کس و ډاکټر ته ورغلی و، رواني ناروغ و، ډاکټر ته ورغلی، ډاکټر ورته ویلي دي چې څه در باندې شوي دي. ده ورته ویلي چې غوسه ډېره راځي. هغه ډاکټر ورته ویلي و چې په نر نه یې اوښتی، په نر نه یې اوښتی چې پر چا واوړې بیا دې دغسې راګیروي په خپله خبره کې.
ماته خو غوسه نه راځي او چې غوسه راځي دا مې همیش ډېرې خلکو ورماتې کړي دي په فضل د خدای. ما سره اوس هم دا لاره کې را روان وم 4-5 نه پوځونه وینې روانې وې وایي دا ما په 2009 کې امریکا نیولي و 9 کسان ژوندي ټوپک موپک مې ترې واخیست اپریشن مې ورته وکړه بس وچ کړي مې دي لکه د لاندې پسونه بام باندې فرعون سره یو ځای کېده. فرعون څه کوو فرعون خو یې تاسو یې تره زوی دی. والا زموږ یو ملګري ته یوه خبره کړې وه چې فرعون هغه ته مې خندل رښتیا ډېر جالب و خدای دې وکړي چې هغه رانه خفه نه شي. خدای تاسو والام چې دا بله ورځ نوی تازه غږېدلی دی په ټولو نیوز کې دا د نجونو اړوند چې بیا تا غبرګون هم ښودلی دی هغه ته هم لږ داسې ځیر شه باور وکړه له فرعون سره هېڅ فرق نشته دی. هغه سړی څوک دی هغه په خپل سر غږېدلی خوله ترې مشره شوې ده یا خولې ټوپ ترې اچولی یا د پلان له مخې. ما دا ډېر وخت چې ټویټر او رسنۍ نه دي کتلي نه یم خبر څوک یا دی نه پوهېږم. غږ یې در باندې واورم عاقبه نن د پوره منافقت ته ملا تړلې ده. راځه سم منافقت نه کوم یوازې ځینې غږونه دي چې تا ته منسوب دي او ستا بلل کېږي زه نه پوهېږم. هغه په ای ام باندې جوړ شوي دي. ګوره موږ تا ته چې کومه وظیفه درکړې ده په اروپا کې هغه وظیفه مخ ته بوځه نوزتي دا غږ د چا دی دا نه پېژنم دا ما هستی بی یاد کړی هستی بی یاد کړی ده مختار اشنادیدو والا مې یاد کړی ده قرار مې یاد کړی ده. دا غږ د چا و دا غږ ستا و که نه زه باید نه دا زما نه ده ستا غږ نه دی دغه نه بس سمه ده دا په ای آی باندې جوړ شوی ما دا د ملولي غږ نه وي ملولي پرېږده ته لاړ سې ملولي باندې لاس راتېر کړي. دا راته ووایه چې د داعش پروژه په افغانستان کې فټ کېدلی شي او که دا و دا نن چې په نیویارک کې کومه غونډه وه د داعش د پېژندنې اړوند د داعش د فعالیتونو اړوند چېرته فعالیتونه کوي چېرته دی هغلته دا بس بخیر لږ راجدي کړو. دوی د پاکستان سفیر منیر اکرم پکې ویلي دي چې داعش په افغانستان کې روزنځای او پالنځای لري هغلته استوګنځای لري او پاکستان ته ترې خطر دی او سیمې ته ترې خطر دی. طالبان بیا برعکس دا خبره کوي چې نه په پاکستان کې روزل کېږي افغانستان ته رالیږل کېږي تر څو د دې لارې څخه نور هیوادونه هم نورو هیوادونو ته هم ګواښونه متوجه کړي. په عموم کې پر دې راته وغږېږئ دا غونډه چې نن جوړه شوې وه د سازمان ملل د امنیت شورا په چوکاټ کې دا غونډه د داعش د ملاتړ دپاره ده او د داعش ته د لابي دپاره وه او که د داعش په مخالفت فکر کوم په عموم کې چې د پاکستان ارادې د افغانستان دپاره ښې نه دي. د افغانستان سفیر یا د افغانستان خاص استازی په امریکا کې یا د پاکستان سفیر په ملل متحد کې دا ټول په یو غږ او حتی د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت پورې دا غږونه پورته کوي. همیش وایي چې له افغانستان نه خطر د سیمې ته ده او داعش ده او فلان ده او بستان ده. دغه عمده علت دا ده چې پاکستان یو ځل بیا غواړي چې لنګه غوا په افغانستان کې پیدا کړي یا د امریکا یا د نورې نړۍ پښه افغانستان ته راکش کړي او دوی بیا له هماغه تېرو 20 کلونو غوندې خپله منافع واخلي او د افغانستان سرمایه امن هر څه تیتو هغه کې د پاکستان کله چې طالبان حکومت راغی افغانستان کې او جمهوریت لاړ امریکایان ووتل دا زما باوري کره معلومات دي چې د ډیورن فرضي کرښې نه اخواته پاکستان فوج او د پاکستان د صنعت او تجارت وزارت او د هغه د ځمکو د هغه داسې ښه ورته وایي هغوی بل نوم ورته اخلي دوی په ګډه باندې ښارګوټي نقشه کړي تر څو هغه افغانان چې په افغانستان کې د جمهوریت په مهال کار کوي هلته په هغه کې کیمپونه ورته جوړ کړي او نوي ښارونه پرې آباد کړي
خو دغه درانه څپېړه هم د امریکا دپاره شو هم د پاکستان دپاره شو. په افغانستان کې امن راغی، وروري راغی، یو بل منل شو. امریکا چې اسلحې هم پرېښې وې د همدې په خاطر یې پرېښې وې. تاسو که د عراق تاریخ ته وګورئ، صدام حسین چې کله له واکه لرې شو نو متصل هلته د عراق ډیپوګانې چور شولې. بالاخره یو بدبختي راغله او خپلمنځي جګونه او د شیعه او د سني ترمنځ راغله چې عراق یې په هغسې حالت کې که. عین کار امریکا په افغانستان کې هم کوو، خو دا چې یو مدبر او پوه رهبري یې درلودله نو دغه کار چې افغانان په خپلو کې سره راجوخت کړل. اوس دغلته بله پوښتنه دا پیدا کیږي، همدغه د امریکایانو وسلې په سوریه کې د وسلوالو سره په لاس کې ولیدل شوې، په لاهور کې په بازارونو کې پیدا کیږي، حتی په پیښور کې په کارخانو کې او دا علاقه غیر شاوخوا دغلته پیدا کیږي. کومې وسلې؟ دا امپور او M16 دغه وسلې دا هغلته پیدا کیږي. ستاسې په اند دا له امریکا څخه په عراق کې پاتې شوې وسله دغه سیمو ته رسېدلې ده او که له طالبانو؟ تاسو که د دغه وسلو نوعیت وګورئ، پاکستان یو له هیوادونو ده چې د اسلحو په کاپي کې بالاخره په بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې یو ځانګړی نوم لري، یو ځانګړی بازار او مهارت باندې دا جوړېږي. که M4 دي که M14 دي، دا په دې معنا نه دي چې دا له افغانستان مګر کاپي او اوریجنل پیژندل کېدلی شي. تر څو چې هغه اسلحه ته په خپله روان اخلي او په هغه باندې فایرونه کې هېڅکله اصلي او دیسي معلومېدلی نه شي. ډېر ماهره خلک چې کله اسلحه ورته کېږدي هغه یې پېژني. داسې څوک په عکسونو کې وي هغه د M4 او د M16 او د دغه نور اسلحو فرق نشي کولی. خو یوه خبره ده چې که دا اسلحې اصلي هم وي، د ناټو هم د اکمال لاره پاکستان و هم د انخلال لاره پاکستان و، په زرګونو موټر په دې اخرو 2020 2019 2011 کلونو کې د پاکستان لخوا تر بریدونو لاندې راغله کاروانونه چې له هغه نه ټولې اسلحې پټې شولې. عین کار په ناټو بیرته په تاک کې وکړه، پاکستان ته مجهزې اسلحې ورکړې، ټانګونه یې ورکړه، دا ټولې ویې نه وړه. د انخلاف په نوم یې له افغانستان نه وویسته، څه یې پاکستان کې پرېښوده، څه یې ترکیې ته ورکړه، څه یې نورو خپلو متحدینو ته پرېښودل او ډېر کم تعداد کې چې هغه ډېره پرمختللې ټکنالوژي وه هغوی ویې وړله ځان سره. هغه یې که خپل بل کوم باوري متحد ته ورکړی وي یا امریکا ته وړي، په هغه نه یم خبر. پاتې شوه په افغانستان کې چورلکې د هغه طیارې څه نومېدلې د امریکا؟ بلاک هاک امریکایي الوتکې 45 دانې له افغانستان نه چې کله د دې د جمهوریت چارواکي تلل له ځانه سره ویې وړه چې یو له اووه د هغه طیارونه د ترکمنستان ده که د ازبکستان حکومت امریکایانو ته بیرته سپارلي دي. دا هم یو قوي خیانت و چې وشو. تاسو په دې اړه باندې تاسو ته ولې سوال نه پیدا کېږي؟ دلته سوال دا پیدا کېږي مبین خان، که همدغه چورلکې په داخل د افغانستان کې پاتې وای، که داخل د افغانستان کې پاتې وای، آیا دا تضمین موجود و چې پاکستان ته به نه وړل کېږي او نه به کبړ کېږي د تیر په څېر؟ دا اوس چې پاتې دي ترمیم یې کېږي، روزانه د هوایي قواو د هوایي ځواک برخه ګرځي، دا ولې پاکستان ته نه ځي؟ داسې ویل کېږي چې اووه دانې م راغورځولې دي په بشپړه توګه له منځه تللې دي. اووه دانې داسې م راغورځولې دي له راته کړه. زه ثبوت لرم، شواهد لرم چې د جمهوریت په وخت کې د افغانستان چورلکې پاکستان باندې خرڅ شوي دي، په تورخم باندې تللي دي. زه دغه بلیک هاک هلیکاپټرې چې له افغانستان نه ویوړل شولې اوس خو دا وړل شوي دي. فرض مثال طالب خو نه دي وړي، اوس خو وړي جمهوریت والا دي. دغه 45 هلیکاپټرې د افغانستان د بیت المال او د دفاع وزارت وې که نه، ولې له هېواده وتښتول شو؟ او که همدغه د دوی دلیل دا دی چې پر طالب باور نه و، لکه څنګه چې تیرو دوره کې مجاهدینو چې باور نه و الوتکې او چورلکې کباړ کړې او پاکستان ته یې ویوړې. طالب باور پرې نه و، امکان د دې و چې باور پرې نه و، باور چې پرې نه و ودرېږه، باور چې پرې نه و، دغه بسته قلي اردوګانې له اسلحو سره تر غاښونو پورې مساله ولې طالبانو ته تسلیمېدله؟ زه دلته یوه خبره درته کوم، یوه خبره بلیک هاک هلیکاپټر یې ولې ویوړلې؟ زه یوه خبره درته کوم، دغه اسلحې خو تاسې وایاست چې له موږ سره ډېرې اسلحې دي، خو زه له کره منبعو دغه سره غږېدلی یم. د دوی خبره دا ده چې د طالبانو لاس ته د جمهوریت 10% وسله هم نه ده ورغلې. له 80% ډېره وسله، له 80% څخه ډېره وسله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې
پټه ده، طالبان ورته لاسرسی نه لري. یا دا زه د مسؤلینو خبره ده والا آفرین ثاقب صاحب زما په معلوماتو کې د زیاتوالی پټه ده. دا زه د مسؤلینو خبره درته کوم، دا زه د ځان نه درته پیدا کوي 10 کاله بعد خو به پیدا کوي 10 کاله خو که پاتې شئ ستا په خبره 4 میاشتې وروسته نه یاست. په موټر ته خو یې ستا خو مشکل نشته دی، هغلته به مستې خورو له خیره سره. هغه یوه ټپه ده چې کنډک مستې به خورم غوټه به شمه، موږ خوستیان دا یوه ټپه کوو. تا سره خو به مستې خورو له خیره، خو ستا په خبره چې 4 میاشتې وروسته تاسې نه یاست، طالبان نشته دی، ته یې طالبان نشته دی، نو ولې بیا د 10 کاله خبره کوئ؟ بیا تاسو راځئ افغانستان ته؟ څنګه نه درځو سړیه؟ یوازې راځئ که فامیل سره راځئ؟ زما فامیل په افغانستان کې دی. ماشاءالله ډیر زه مجرد راوتلی یم، فامیل نه راوتلی. خدای پاک دې په فامیل هېڅ څه مه کوه، د تا فامیل زموږ خپل فامیل دی. بس نو فامیل ته یې راته اختارونه ورکړل، پلار مې راته زنداني شو. دا طالبان کله کله خوشطبي کوي، د چا به درکړي هغه بېله خبره ده. نه زما پلار یې زنداني کړی و، د مندوزیو په ولسوالۍ کې زه 8 ورځې زندان تېر کړ. 8 ورځې وروسته د کلي مشران ورغلل، هغوی آزاد کړ. دې دپاره تاسو اوازه ګډوئ چې ودرې قبولي راکړي. ثاقب صاحب ما قبولي مبین خان، ما قبولي زه فکر کوم په دغه تازه راغلو افغانانو کې به تر ټولو هغه زر قبولي ما اخیستې وي. نن مې انټرویو ورکړه، تر آی ډي کارت پورې زما ټول کارونه په 28 ورځو کې خلاص شول. 28 ورځې پرېږده ولا چې دغسې ځان غواړ پاړ کړي چې زه د امریکا رئیس جمهور یم قبولي در کوم. وروره ځان یې ډاکټر جوړ کړی ده. بیا دا د امارت قبولي به کله راکوي؟ افغانستان څومره غټه سرمایه راغلې ده وروره، دا اوس وګوره. خیر په دغه موضوع باندې به مبین خان پر دغه موضوع به قرار صاحب راوغږوو، دا د اسلحو پر موضوع باندې له تاسو مننه. قرار دا د ده له سویې باره خبره هم ده چې ته د افغانستان په ملي شتمنۍ په ده خبرې کوي. 45 بلیک هاک هلیکاپټر یې مسه کړلې. دا به له قرار صاحب وپوښتو چې د ده له سویې پورته ده ښکته د هر ډول دا هغه بیل باس دی، هغه بیل باس دی، خو قرار صاحب دلته نه قرار صاحب مبین خان زه یوازې یو څه وایم، زما لایف د نورو کسانو هغه لایف نه دی چې تاسو پکې ګډون کوئ او هغلته ښکنځلې سره پکې کېږي. زه دغلته زموږ د جمهوریت مدافع ګوره د ده د قرار صاحب ما سره ریکارډونه دي چې کنځلې کړي دي د عبدالله په لایف کې تام کړي دي، ښې پرېمانه دي کړي دي. او کنځلې دا اوس عجیبه خبره نه ده. خدای باور وکړه ته په خپل لایف کې دومره ښکنځل کوې، دومره ښکنځل. او بل دا چې ته خو له ښکنځلو څخه مبین خان ته له ښکنځلو څخه نفرت نه لرې. ته چېرته چې ښکنځل کېږي هغلته ته خوشحاله وې. د ښکنځلو دپاره تا شیخ له ځانه سره پاس کېنولی وي او خلک پرې ښکنځي. نه ثاقب صاحب هغه وخت کې د جنرال صاحب ګولۍ نه وې خوړلې، هغې په خاطر خو خیر هغه ځای کې چې جنرال صاحب ګولۍ نه وي خوړلې نو قرار صاحب هم ګولۍ نه وي خوړلې نو د ګولیو خبره شي. خو خیر راځئ د دې دپاره چې د عباس سالم وشي، راځئ چې د دې دپاره چې عباس سالم وشي لاندې خلک یو څه زده کړي. راشو قرار صاحب ته له قرار صاحب به پوښتنه وکړو. قرار صاحب د مبین خان خبره ده چې ولې د افغانستان 15 چورلکې ازبکستان ته ویوړې، ولې دغه ملي خیانت وکړ، ولې دغه بیت المال ازبکستان ته ویوړ او په ازبکستان کې د ساتنې هېڅ زمانه نه ده کړی. هغه د دومره سویې نه ده چې زه هغه نه سوال وکړم. زه مه کوه، زه یې کوم، دا زما سوال دی. اکسپورټ فارغ ده چې موږ سویه خرابه ده، د غواو له اکسپورټ فارغ ده. داسې ده اول خو دا کنځاو کیسه چې دا اکثره وخت موږ کنځا کړې ده، دلته دوستانو ته معلومه ده. یو طالب کنځل راڅخه غوښتې ده، بیا موږ ورته کړي، لارې راپسې ګرځولی اخره په موږ باندې ښکنځلی ده. او دا هغه څوک کوي چې په خبره کې درلویږي، هغه څوک کوي چغې وایي، هغه څوک کوي چې تورونه لګوي، ټاپې لګوي. نه اوس ولې غواړم ته ماته کنځلې کړې. ګوره د غواو جنرال صاحب زه به دا خبره یې ور خلاصه کړم، بیا پرې راوایي. مبین خان پرېږدئ چې سالم باس وشي. مهرباني قرار صاحب. نو خبره دا ده چې هر وارې بحث ته 1200 کسانو کتل،
یو چا خپل پلار په ما پسې ګرځولی ده راته ویلي دي هیله یې راسره کړې چې دغه والد صاحب مې راوښکنځه بیا ما ښکنځلی او 5 شپږم وار مې ښکنځلی په اول وار مې نه ته ماته اوس زه تا نه غواړم چې ته ماته کنځلې وکړه ته کنځلې کوې ماته نو خو سړی د نسي خفه کولی خاطر دې راباندې ګران ده چې ډېره راپسې وګرځئ اخر سړی مجبوره سي وګوره سړی خبرې ته فرهنګي عاطشه نن مبین خان نن غواړو بحث وکړو نن ښکنځلې مه غواړه نن ښکنځلې مه غواړه که چېرته دې غوښتې د قرار صاحب واټساپ به درته ولیږم واټساپ کې ترې وغواړه بیا دې فرهنګي عاطشې نه پرتوګ ایستلی او د ده زیاتیار شی وتلی دي وروره د تا له سفیره ایستلی و سفیر د تا له سفیره ایستلی و او د فرهنګي عاطشې او د سفیر بیا هم فرق وي او دښمن ایستلی و او په لوی ګیره یې بس اخلال مناسب عمل نه دی زه به یوه خبره وکړم ګورئ چا چې په ما پسې د پرتوګ ایستلو لیکلي وو هغه سمیع یوسفزی و ما پرېږده نو خبرې ته مبین خان دا سمه طریقه نه ده دا کوم سمیع یوسفزی خبریال تاسو پرېږدئ چې د خبره تکمیل کړه بیا به تاسو کتاب کې لیکل کړي وو هغه سړي په هغه خدای په ما پسې همغه لیکل کړي وو او زما په ځکه دښمن و سمیع یوسفزی چې ما ملي امنیت ته د ده د عیسای والي د ایجنټوالي راپور ورکړی و که زه خیر په هر صورت زه ګوره خو بیا همغه کار کوې بیا په اخر کې ماته وایي والله که تا سره دومره رازونه یې ما قسم به خدای زه له هغه وخته پېژنم چې ده به په پاپړو باندې بیادبي د ما هغه کوي خو لنډه درته وایم په ما پسې هغه خبره هغه کړې وه او ما نه ده منلې لیکن ستاسې سفیر په خپله لیکلي دي په خپل کتاب کې سپرتوګ یې رانه وایست دغومره فرق ده که په هر صورت را به سوی د وسلو معاملې ته دا نورې خبرې وسړی تا خو دوست ایستلی بس ما دغه کوئ بس ما بل طرف مبین خان دا نور مه راغږوئ بس مه اخلالوئ دا اخلاقي کار نه دی دا غیر اخلاقي کار دی دلته 2000 کسان ناست دي دا د عباس ګوري دا غیر اخلاقي کار دی مبین خان که بس اخلالوئ نو تاسو ته بیا رخصت درکوو که باس اخلالوئ که باس ته راغلی یاستئ سالم باس کوئ نو بیا مهرباني قرار صاحب مهرباني او ثاقب صاحب دا هغه کار اوس کوي ما په اول کې هم درته وویل راپسې ګرځئ ورته ګرد ورته خپل پلار او خپل مور راپسې ګرځئ زه راوښکنځه زه یې نه درته ښکنځم د دې خلکو په خاطره نه ښکنځم چې هر څو یې راپسې وګرځوئ ستا راوښکنځه زه یې نه در ښکنځم صحیح ده هغه اصلي بحث وکړو ګورئ دا چې ټیک غلطه طریقه ده قرار صاحب زه یو خبر کوم دا اوس 200 کنځلې وکړم ته نه سپکېږې زه سپکېږم کنځلې هېڅ د حل لار صحیح ده صحیح ده سپکو دروند خلکو ته خپله معلومیږي وروره نشته دغه کوم قضاوت چې خلک کولی شي ولې خلک قضاوت کنفیوز کړي خلک ښه در باندې په هغه خدای چې زه د دروند کم هم دوی دې پېژني چې زه د بیخي داسې کم چې حاجي مبین حاجي صاحب دې وبولم بیا دې خلک پېژني خلک څوک نشي خیر اوس به تر دې خبرو تېر شو سراریانو اوس به تر دې خبرو تېر شو غواړئ له دفترو وایستاسئ په هغه کندو کپرو ګرځئ هغه تر دې خبرو به تېر شو اول خو تاسو ته عیب ده چې د طالبانو دفاع کوئ ځکه عیب ده درته چې دومره موږ ولاکه طالبانو رټلي یو لکه تاسې یې رټلي تا هغه برګ جمپر ولې نه اغوندې در باندې نه وایست درته ویل زه به نور نه اغوندې ورور تر دې بېعزتي چېرته یي دغه راشي تا د طالبانو لپاره وکړل او که سبا مې برګ جمپر واغوسته بیا وروره چېرته به ولاړ شي د حوزې مشر ته به زارۍ وکړي د قرار په خاطر یو وار یې اغوندم خیر د یو وار اجازه راکړه هغه چې خو کولی شي خو درنه ایستلی وو یو ځل دی بیا زما دپاره پرتوګ خو نه ده ایستلی نه خو دا پرتاګه خبره زه نه کوم ځکه زه دروند یم که نه تر کوټې سې ورسولې ولا بیا غم در باندې ایستلی دا خبرو ته ډېر سړی یې دا داسې سر ټیټی کړی یې په خدای به دغسې کار در باندې کړی ځکه ته بل رقم نه دغه رقم رامېدې دا څه رقم چې رام کړی حتما یې کوم غټه کیسه در سره کړي په هر صورت ګورئ اصلي بحث ته به راسو د وسلو بحث ته به راسو د وسلو بحث ته دغه د خلکو وخت ور ضایع کول نه دي پکار 2.3
مهرباني قرار صاحب تاسو هم خبرو ته ادامه ورکړئ. لیدان والا بیخي ناروا ده. مبین خان تعقیب صاحب دا چې کارانه د زموږ فاصله هوځتي وي قرار صاحب لومړی ځل د سره خبره سپینه کوم. مبین خان مبین خان ما له قرار صاحب څخه پوښتنه کړې ده من حیث د هوسټ زه دا حق لرم چې د قرار صاحب د خبرو پر مهال ستاسې مایک در وتړم او ستا د خبرو پر مهال د قرار صاحب مایک ور وتړم. دلته سالم باس کوو، سالم خبرې کوو، سالم ډیالوګ کوو. که تاسې د باس اخلال ته راغلی یاستئ خو نه ستاسو وخت ضایع کوو، نه در باندې خپل وخت ضایع کوو، نه د ما فاصله هودای چیشته لاس وهي تا اسلحه خو هغه یو یې ده په غوا پسې سې تړي تا اسلحه خو هغه غوا سپلوتي هغه شی ده نه کوي نه به پې ګوتې وهي غوا و د جنرال اسلحه خو یا د غوا پړی یا مخ قبلی خپل اسلحه ته په مختبلو کې خو بحث نه